د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري. احمد مسعود له طالبانو راڅخه غواړي چې تسلیم شو. احمد مسعود ویلي د طالبانو لومړۍ غوښتنه دا ده زما څخه چې زه باید هغوی ته تسلیم شم، خو افغانستان جوړول د پوځي حل لاره نشي کېدلی او یو له بل منځه وړل بریا هم نه ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د هغه په خبره له طالبانو یې غوښتي چې انتخاب دې د خلکو ته پرېږدي، خو زیاته یې کړه چې طالبان له دې کار څخه ډډه وکړه. احمد مسعود زیاته کړه زما په باور افغانستان پوځي حل لاره نه لري او سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په اوس وخت کې موږ د اتحاد پر لوري یو نوې مرحلې ته داخل شوي یو. غواړو د خبرو اترو له لارې ټول اړخونه سره راټول کړو چې غږ یې راواورېدل شي. احمد مسعود په ګډون یو شمېر پخواني افغان چارواکو وینا کې د یو غونډې لپاره سره راغونډ شوي دي. د مسعود په ګډون یو شمېر پخواني افغان چارواکو وینا کې د یو غونډې لپاره سره راغونډ شوي او نوې غونډه یې نیولې او د دغه غونډې څخه یو ښه پرمختګ هم شوی دی. احمد مسعود دغه څرګندونې پرون د اتریش په پلازمینه وینا کې چې له یو شمېر نورو سیاسیانو سره یې د بین الافغاني ډیالوګ په نوم کنفرانس کې ګډون کړی و وکړې. وروسته له هغه چې طالبان کابل ونیو، احمد مسعود پنجشیر ته ولاړ او ویل کېږي د پنجشیر ولایت له سقوط وروسته له افغانستان نه وتلی او اوس په فرانسه کې ژوند کوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.